بسم الله الرحمن الرحیم. د بانیار څیړنیزه فرهنګي بنسټ ګرانو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. راځو د مدیریت د اساساتو دوهم درس پیلو. په تیر درس کې مو پر منیجمنت یا مدیریت باندې بحث درلود. دا چې منیجمنت یا مدیریت څه ته ویل کیږي، سازمان یا اداره څه ته ویل کیږي، د سازمان یا ادارې په ډولونو باندې مو بحث وکړ. ورسره مو د مدیریت پر پروسې او مدیریتي منابعو باندې بحث وکړ. راځو نن درس چې د مدیریت د اساساتو دوهم درس دی پیلوي. ملتیا مو وکړي. په دوهم درس کې راځو د خپل درس موخې واضح کوو. په دغه درس کې موږ پر مدیر باندې بحث ولرو. دا چې مدیر څوک دی یا منیجر، د مدیرانو پر ډولونو یا کاینډز اف منیجر باندې به خبرې وکړو. بل به هم د پوړونو پر اساس د مدیرانو ډولونه، یعنی د لیول پر اساس په یوه اداره کې د مدیرانو پر ډولونو باندې به بحث وکړو. بل به هم د مدیرانو پر ډولونو د ساحې پر اساس په یوه اداره کې بحث وکړو. راځو مدیر پیژنو. مدیر یا منیجر. مدیر په لغت کې اداره کوونکی او کارکوونکی ته وایي، او په اصطلاح کې مدیر هغه څوک دی چې د خپل ټیم یا ډلې د کړنو مسؤلیت پر غاړه لري. یا هم داسې تعریف وو چې مدیر هغه شخص دی چې اساسي مسؤلیت د مدیریتي پروسې یعنی پلان جوړونه او تصمیم نیونه، تنظیمونه، رهبري او د څارنې پر مخ وړل دي. که چیرې متوجه شو موږ مدیریت وپېژنو چې مدیریت څه ته ویل کیږي. اوس راځو مدیر پیژنو. مدیر په خپله د یوې ادارې مدیریت کوونکي ته ویل کیږي، یعنی فاعل دی. مدیر په خپله په لغت کې اداره کوونکي ته ویل کیږي، او په اصطلاح کې مدیر هغه څوک دی چې د مدیریتي پروسې یعنی په یوه اداره کې د پلان جوړونې، تصمیم نیونې، تنظیمونې، رهبرۍ او کنټرول یا څارنې مسؤلیت پر غاړه لري. راځو ادامه ورکوو. د نن ورځې مدیران له مختلفو چیلنجي او جالبو حالاتو سره مخامخ دي. د جهاني کېدو یا ګلوبلایزیشن، داخلي رقابتونو، د دولت قوانین او مقررات، د لوړ پوړو فشار، د ټکنالوژۍ پرمختیا، د اجتماعي رسنیو رامنځته کېدل او نور انټرنیټي پیچیدګۍ یادولی شو چې ورسره د مدیرانو وظایف ورځ تر بلې د پیچلتیا خواته بیایي. نن سبا مدیران له مختلفو چیلنجونو او فرصتونو سره مخامخ دي. نړیوالي کېدل یا ګلوبلایزیشن کوم چې د انټرنیټ او ټکنالوژي په مرسته د دو باعث وګرځېدل چې ټوله نړۍ د یو مارکیټ شکل ونیسي، او رقابتونه، اجتماعي رسنۍ او ورځ تر ورځ د ټکنالوژۍ پرمختګ د دو باعث ګرځېدلی دی چې مدیران له چیلنجونو او هم چنان له فرصتونو سره مخامخ کړي. کوم چیلنجونه چې کولی شي د دوی د مدیریت پروسه له خنډ سره مخامخ کړي، او هغه فرصتونه چې کولی شي د دوی دغه مدیریتي پروسه لا هم غښتلي کړي. نو د مدیرانو وظایف ورځ تر بلې پیچلتیا خواته روان دي. بل سره له دې چې د مدیر دنده غیر تخمیني او له چیلنجونو سره مل ده، مګر ورسره پراخ فرصتونه هم مل دي ترڅو مثبت تغیرات رامنځته کړي. ښه مدیر کولی شي یوه اداره لوړ پوړو ته ورسوي، او بد مدیر د هغې ادارې قدرت له منځه وړي. خبره مو مخکې هم واضح کړه، څومره چې د ټکنالوژۍ پرمختګ، نړیوال کېدل او انټرنیټ د دو باعث ګرځېدلی دی چې د مدیر دندې پیچلتیا خواته لاړې شي، همومره هم د فرصتونو د ایجاد باعث ګرځېدلی دی. نو لهذا ښه مدیر کولی شي یوه اداره تر لوړو پوړو پورې ورسوي، او یو بد مدیر کولی شي هغه ادارې قدرت او هغه اداره له منځه یوسي. راځو د مدیرانو ډولونو ته. نن ورځ مختلف ډوله مدیران په اداراتو کې کار کوي او پر پوړو او ساحې یعنی ایریا باندې ویشلی شو. تاسو په تصویر کې هم دغه مثلث لیدلی شئ. دغه مثلث په سر کې ټاپ منیجمنت، لوړ پوړي مدیران، مابین کې هم میډل منیجمنت، او په لاندې ښکته خوا کې فرست لاین منیجرز یا منیجمنت واقع دي. او همچنان د ایریا ساحې په اساس مارکیټینګ برخه ده، فاینانس، اپریشن، هیومن ریسورسز، اډمنسټریشن او نور. یعنی نن سبا مدیران په اداراتو کې پر مختلفو برخو کې کار کوي. مدیران په مختلفو لیولونو یا پوړونو کې په مختلفو ساحو کې کار کوي. راځو هر یوې جدا جدا مطالعه کوو. لومړی به راشو د پوړونو یا لیول پر اساس د مدیرانو ډولونه. په
په هر اداره کې مدیران د لیول پر اساس په دریو برخو تقسیم کیږي. لوړ پوړي مدیران یا ټاپ منیجر، منځپوړي مدیران میډل منیجرز، ټیټ پوړي مدیران یا فرست لاین منیجرز. لوړ پوړي مدیران ټاپ منیجرز هغه کوچنۍ ډله د اجرایوي مدیرانو ده چې د یوې ادارې کلي مدیریت پر غاړه لري. په دغه ډله کې رئیس، معاون چې رئیس ته پریزیډنټ، معاون ته وایس پریزیډنټ او اجرایوي مدیر یا چیف ایگزیکټیو افسر چې ورته سی ای او هم ویل کیږي شاملېږي. لوړ پوړي مدیران یوه وړوکې ډله ده او دغه ډله د اجرایوي مدیرانو ده کوم چې د یوې ادارې لوړ مدیریت د دوی په لاس کې دی. دوی د رئیس، معاون او اجرایوي مدیر په حیث یا سی او په شکل راڅرګندېږي او د ادارې لپاره په لوړه سطحه مدیریت ترسره کوي. لوړپوړي مدیران د ادارې اهداف، سرتاسري ستراتیژي او د عملیاتي پالیسیو د جوړولو مسؤلیت لري. ورسره دوی په رسمي ډول د ادارې په خارجي محیط کې د دولت او نور اداراتو سره په غونډو کې د خپل ادارې د نمایندګۍ مسؤلیت پر غاړه لري. لکه مریسا مایر چې د یاهو کمپنۍ سی او یا اجرایوي رئیسه ده. لوړپوړي مدیران په عموم کې د یوې ادارې یا سازمان لپاره اهداف ټاکي، پالیسۍ ټاکي او یو ستراتیژیک پلان باندې کار کوي. یعنی په لوړ مدیریت کې دوی خپل وظایف ترسره کوي او دوی معمولا خپل زیات وخت په ملاقاتونو کې تیروي او په غونډو کې د خپل ادارې نمایندګي ترسره کوي. بل د لوړپوړو مدیرانو مسؤلیتونه کېدلی شي سره پیچلي متفاوت وي. دوی د نورو کمپنیو په پیرودلو، د څېړنې او پرمختګ یا ریسرچ اینډ ډیولپمنټ په برخه کې د پانګونې، مختلفو مارکیټونو ته داخلېدو او خارجېدو او د نوې ماشینرۍ، بلډینګ او امکاناتو د ایجادولو اړوند د تصمیم نیونې مسؤلیت لري. لوړپوړي مدیران خپل زیات وخت په غونډو او ټلیفوني مقالاتو کې مصرفوي. مخکې مو هم واضح کړ چې لوړ مدیریت د یوه ادارې لوړ تصامیم ترسره کوي. ټاپ منیجمنت یا لوړپوړي مدیران د یوې ادارې یا سازمان اړوند د پریکړې د لویو پریکړو مسؤلیت لري. دوی دا پریکړه کوي چې آیا مارکیټ کوم مارکیټ ته داخل شي، کوم مارکیټ پرېږدي، کومه تصمیم نیونه وکړي، کوم کار ته ادامه ورکړي، څه تغییرات رامنځته کړي. ریسرچ اینډ ډیولپمنټ لپاره کار کوي. یعنی دا چې په خپلو تولیداتو او اجناسو کې تفاوتونه او پرمختګ رامنځته کړي، په هغو کې تنوعات رامنځته کړي. همچنان دا د دوی مسؤلیت دی تر څو دا تصمیم نیونه وکړي، چیرته پانګونه وکړي، په کوم ځای کې پانګونه وکړي، کوم مارکیټ ته داخل شي، آیا ماشینري وپیري، آیا نوې ماشینري لاسته راوړي، آیا خپل فابریکې یا خپل سازمان ته نورې برخې او څانګې ورکړي او که ورنه کړي. نو دغه تصامیم په لوړپوړو مدیرانو یا ټاپ منیجمنت پورې اړه لري، کوم چې دغه مدیران خپل اکثره وخت په ملاقاتونو، غونډو او ټلیفونو اړیکو کې مصرفوي. لوړپوړو مدیرانو ته په لوړه سطحه امتیازات هم ورکول کیږي چې د بعضو کلني معاشات او بخششي امتیازونه تر څو میلیونو ډالرو پورې رسیږي. په 2012 میلادي کال کې د فورډ موټر جوړونې کمپنۍ آلان مولالي ته 1.4 میلیونه ډالر د دغه کمپنۍ د سی او په حیث کلنی معاش ورکړی و. ورسره 9.4 میلیونه او 50,000 ډالر د بخششتي په ډول ترلاسه کړي وو. لکه څرنګه چې لوړپوړي مدیران له لویو تصامیمو سره مخامخ وي او د یوه سازمان یا ادارې لپاره اساسي پریکړې او ستراتیژیکې پریکړې ترسره کوي، نو لهذا دوی لپاره لوړ امتیازات هم ځانګړي کیږي په اداراتو کې. لکه په 2012 کال کې د فورډ کمپنۍ د دغه کمپنۍ سی او یا اجرایوي رئیس ته د کال 1.4 میلیونه ډالر د تنخوا په شکل ورکړي وو او 9.4 میلیونه او 50,000 ډالر یوازې د کلنۍ بخششتي وه چې له دغه کمپنۍ څخه یې ترلاسه کړې وه. راځو منځپوړي مدیران یا میډل منیجرز ته. په احتمالي ډول د اکثریتو اداراتو تر ټولو لویه ډله منځپوړي مدیران تشکیلوي. په دغه ډله کې معمولا د ماشین آلاتو مدیر یا پلانټ منیجر، عملیاتي مدیر یا اپریشن منیجر او د دسته‌بندۍ مدیر یا ډیویژن هیډ شاملیږي. لوړ مدیریت مو وپېژندو چې په ټاپ منیجمنټ کې تصامیم نیول کیږي، پالیسۍ عملي کیږي. راځو میډل منیجر ته. دغه میډل منیجمنت یا منځپوړي مدیران په اداراتو کې په ډیره لویه کچه سترګو کیږي او دوی معمولا په دریو برخو کې کار کوي. یو هم په پلانټ منیجر یعنی ماشین آلاتو مدیر، یعنی هغه مدیران چې مستقیما د تولید په پروسه کې مدخل دي او د هغه ماشینري کنټرول ترسره کوي. بل هم عملیاتي مدیران دي، اپریشن منیجمنت، کوم چې دغه پروسه د یوې ادارې
تعقیبوي او د هغه څارنه او کنټرول ترسره کوي. بل هم د دسته‌بندۍ مدیر یا ډیویژن هیډ کوم چې وروسته له تولید او پروسس څخه د اجناس او خدماتو دسته‌بندي او د هغه رسونه تر مشتری او تر تقاضا کوونکي پورې رسوي. نو په دغه دریو برخو کې دغه منځپوړي مدیران خپل وظایف ترسره کوي. منځپوړي مدیران په عموم کې د لوړپوړو مدیرانو په واسطه د جوړو شویو پالیسیو او پلانونو د تطبیق او ټیټپوړو مدیرانو د څارنې او فعالیتونو د هماهنګۍ مسؤلیت لري. لکه جوهان هارننز چې د سټاربکس کمپنۍ یو ساحوي مدیر دی او دغه کمپنۍ د فعالیتونو مسؤلیت په دریو شرقي ایالاتو د امریکا کې لري. منځپوړي مدیران معمولا د ټاپ منیجمنت یا لوړپوړو مدیرانو هغه جوړې شوې پالیسۍ او اهدافو ته د عمل جامه وراغوندي او دغه مدیران دي چې د لوړ مدیریت او ټیټ پوړو مدیرانو ترمنځ د هماهنګۍ پل جوړوي. راځو ټیټپوړو مدیران یا فرست لاین منیجرز ته. ټیټپوړي مدیران د عملیاتي پرسونل د فعالیتونو د هماهنګۍ او څارنې مسؤلیت لري. په دغه ډله مدیرانو کې معمولا څارونکي یا سوپروایزرز، هماهنګ کوونکي، کوارډینیټرز او مدیر دفتر یا افیس منیجرز شاملېږي. ټیټپوړي مدیران هغه څوک دي کوم چې مستقیما له عملیاتي کارمندانو سره مخامخ کیږي، یعنی ټاپ منیجمنت پالیسۍ جوړوي، پلانونه جوړوي، میډل منیجمنت د ټاپ منیجمنت هغه پلانونو او پالیسیو ته د عمل جامه ورکوي او د هغې تعقیب او څارنه کوي او هماهنګي رامنځته کوي. او ټیټپوړي مدیران دي چې دغه جوړ شوي پلانونه او اهداف عملي کوي او دغه لوړپوړو او منځپوړو مدیرانو ته راپور کوي. یعنی ټیټپوړي مدیران هغه څوک دي چې مستقیما د عملیاتي پرسونل سره او د هغه عملیاتي پرسونل هماهنګي، کنټرول، څارنه او منیجمنت ور د غاړې وي. چې په دغه مدیرانو کې معمولا سوپروایزرز یا څارونکي وي، هماهنګ کوونکي یا کوارډینیټرز وي، یا هم د دفاترو مدیران وي لکه مالي مدیر یا نور. دا ډله مدیران نظر لوړپوړو منځپوړو ته خپل زیات وخت د خپل لاس لاندې یا سبورډینیټس په څارنه او کنټرول کې تیروي. لکه واین ماکسویل او جینی ویګنر چې د سټاربکس کمپنۍ د کافي شاپ مسؤلیت د ټکساس په ایالت کې لري. دوی د روزمره فعالیتونو څارنه کوي، عملیاتي کارمندان مقرروي او خپل اداري او مالی چارې سرته رسوي. ټیټپوړي مدیران معمولا نظر لوړپوړو مدیران او منځپوړو مدیران ته خپل زیات وخت له خپلو لاس لاندې کسانو یا سبورډینټ سره تیروي، د هغوی کارونه کنټرولوي، هغوی ته مشورې ورکوي او د هغوی فعالیتونه ارزوي. راځو اوس د ساحې پر اساس د مدیرانو ډولونه واضح کوو. لکه څرنګه چې مدیران په مختلفو پوړو کې دندې ترسره کوي، همداسې په مختلفو ساحو کې د یوې ادارې خپلې دندې سرته رسوي، لکه بازار موندنه یا مارکیټینګ، مالي یا فاینانس، مالی یا فاینانس، عملیاتي یا اپریشن، بشري منابع، هیومن ریسورسز، اداري، اډمنسټریټیوز او نور. لکه څرنګه چې د پوړو په اساس ولیدل، موږ مدیران په دریو طبقو تقسیم کوو: لوړپوړي مدیران، منځپوړي مدیران او ټیټپوړي مدیران. لوړپوړي مدیران پلانونه جوړوي، پالیسۍ جوړوي. منځپوړي مدیران دغه پالیسۍ ته عملي جامه او دغه پلانونه د ټیټپوړي مدیرانو سره هماهنګ کوي. ټیټپوړي مدیران دي چې دغه پلانونه او دغه اهداف ته د رسیدو لپاره مستقیما د عملیاتي کارکوونکو سره کار کوي او دغه فعالیتونه او اهداف ته ځانونه رسوي. اوس راځو دغه مدیران چې په مختلفو پوړو کې کار کوي، دغه مدیران په مختلفو ساحو کې هم کار کوي. هر مدیر کولی شي مختلف پوړو کې په مختلفو ساحو کې کار وکړي. راځو د بازار موندنې مدیریت یا د بازار موندنې مدیر ته. د بازار موندنې مدیر د سازمان د خدماتو او اجناسو لپاره د مشتریانو جلبول دي. د بازار موندنې مدیریت چې دی د سازمان د خدماتو او اجناسو لپاره د مشتریانو جلبول ترسره کوي. لکه د سامسونګ کمپنۍ چې تولیدات یې تلیفونونه دي، د فورډ کمپنۍ چې تولیدات یې موټر دي، همداسې ټویټا کمپنۍ چې تولیدات یې موټر دي. نو دغه د مارکیټینګ د مدیریت دنده ده ترڅو دغه د یو سازمان یا د یو ادارې خدمات او اجناسو ته مشتری جلب کړي. ورسره په مارکیټینګ کې د نویو تولیداتو رامنځته کول، اعلانات او توزیع کول شاملېږي. اعلانات د مارکیټینګ یو ډېر جزئی بخش دی. مارکیټینګ اصلي هدف د مشتری د رضایت رامنځته کول وي، د تولیداتو نوي کول وي، د تولیداتو طبقه بندي، دسته‌بندي او د هغې تقسیم او د هغې رسونه تر مشتری پورې دا د مارکیټینګ د مدیر له وظایفو څخه دي.
راځو مالی مدیر ته. مالی مدیران د سازمان له مالی منابعو سره کار لري. دوی د محاسبې، د نقدو مدیریت او پانګونې مسؤلیت لري. په بعضو کاروبارونو کې لکه بانکونو، بیمې په شرکتونو کې دا ډول مدیران ډېر تر سترګو کیږي. مالی مدیران هغه اشخاص دي کوم چې مستقیما د یو سازمان یا ادارې په مالی برخه کې کار کوي. دوی کار له سرمایه گذارۍ، د محاسباتو ترسره کول، د راپورونو، مالی راپورونو، ګټې او تاوان راپور، د بیلانس شیټ، د بانکونو د راپورونو او کلني راپورونه جوړوي. او مالی مدیران اکثرا په مالی اداراتو او مؤسساتو کې زیات سترګو کې لکه بانکونو او د بیمې په شرکتونو کې. عملیاتي مدیر یا اپریشن منیجر. عملیاتي مدیران د یو سازمان د خدماتو او اجناسو د تولیدي سیستم د مدیریت او څارنې مسؤلیت لري. معمولا د تولید کیفیت، ګدام او ماشینرۍ د کنټرول دنده لري. عملیاتي مدیران هغه مدیران دي کوم چې مستقیما د تولید په پروسه کې مدخل دي او د تولید د پروسې مدیریت ترسره کوي، چې معمولا د تولید کیفیت، کمیت، ګدامداري او ماشینرۍ د کنټرول مسؤلیت لري. د بشري منابعو مدیر یا هیومن ریسورس منیجر. د بشري منابعو مدیران د نویو کارمندانو د استخدام او پرمختیا مسؤلیت لري. دوی معمولا د بشري منابعو پلان جوړونې، استخدام، ټریننګ، د امتیازاتو ټاکل، تشویق او څارنې دنده پر مخ بیایي. د بشري منابعو مدیران هغه مدیران دي کوم چې د سازمان اړتیاو طبقاتو سره د وظایفو اعلان، د اشخاصو څخه د امتحان اخیستل، د هغه استخدامول، د هغه ته ټریننګ ورکول، د هغه ته امتیازاتو ټاکل، د هغه تشویق او څارنه په خپل اختیار او مسؤلیت کې لري. اداري مدیر یا اډمنسټریټر منیجر. اداري یا عمومي مدیران چې مشخص مسؤلیت نه لري او په اداراتو کې د اداري فعالیتونو او سکرټریت اړوند چارې پر مخ بیایي. اداري مدیران هغه مدیران دي کوم چې د یوې ادارې یا سازمان هغه عمومي مکاتبي کارونه یا اداري کارونه ترسره کوي او معمولا د سکرټریت دنده سرته رسوي. ځانګړي مدیریتونه یا سپیشل منیجمنت ته راځو. زیاتره سازمانونه خپل مشخص مدیریتي بستونه یا پوزیشن لري، لکه د عامه اړیکو مدیران، پابلیک ریلیشن چې د سازمان اړوند له جامعې او میډیا سره کار لري، د څېړنې او پرمختیا مدیران، ریسرچ اینډ ډیولپمنټ چې د سازمان د اجناسو او خدماتو اړوند ساینسي او انجینري فعالیتونه پکې مدیریت کیږي. ځانګړي مدیریتونه یا سپیشل منیجمنت پوزیشن چې موږ تاسو په موږ کې ورته ان ټي اي بستونه وایو. ان ټي اي د هغه مدیریتونه دي کوم چې مشخص دندې په یوه اداره کې ترسره کوي. د مثال په ډول پابلیک ریلیشنز یا د عامه پوهاوي مدیران کوم چې دنده یې دا ده تر څو د یو سازمان یا ادارې اړوند عامه پوهاوی زیات کړي او له خلکو او رسنیو سره نږدې پاتې شي. یا هم د ریسرچ اینډ ډیولپمنټ مدیران کوم چې دنده یې دا ده تر څو د یو سازمان یا ادارې اجناس او خدمات ته نوی والی وروبخي، څېړنې، مشاهدات ترسره کړي او انجینري فعالیتونه مدیریت کړي. داخلي مشاورین یا انټرنل کانسلټنټس چې د سازمان د عملیاتي او مشخصو برخو مدیرانو ته د مشورې خدمت وړاندې کوي. د دغه متجربو مدیرانو کیفیت، کمیت او اهمیت د سازمان ترمنځ متفاوت وي. هر څومره چې د سازمانونو پرمختګ کوي، پرمختیا او پیچلتیا مومي، د دغه ډول مدیرانو کمیت او اهمیت هم ورسره زیاتیږي. په ځانګړو بستونو یا ځانګړو مدیریتونو کې یو هم موږ د کانسلټنټ یا هم د مشاور بس کې مدیریتونه لرو، کوم چې دنده یې د یو سازمان یا ادارې لپاره د مشورې ورکول دي او دغه متخصصین خلک د یو سازمان کمیت، کیفیت او اهمیت طبقاتو سره متفاوت وي. هر څومره چې سازمان پیچلتیا کوي، پرمختګ کوي، نو همومره د دغه ځانګړو مدیریتونو لپاره لیوالتیا او د ضرورت احساس ایجادوي. دا زموږ د مدیریت د اساساتو د دریم درس وای. په دغه درس کې موږ تاسو پر مدیر باندې بحث درلود، دا چې مدیر څه ته ویل کیږي او د مدیر پر ډولونو باندې بحث وکړ چې له دوه اړخه مو د مدیرانو ډولونه وڅېړل. یو هم د پوړونو یا لیولز په اساس چې ټاپ منیجمنت یا لوړپوړي مدیران، میډل منیجمنت، منځپوړي مدیران او پیس لاین منیجرز او ټیټپوړي مدیران مطالعه کړل. او دا مو وویل چې لوړپوړي مدیران د یوه سازمان یا ادارې پالیسۍ، اهداف او ستراتیژي ټاکي، غټې تصمیم نیونې کوي. او منځپوړي مدیران دي چې د ټیټپوړو او لوړپوړو مدیرانو ترمنځ د هماهنګۍ پل جوړوي او د لوړپوړو مدیرانو جوړ شوي پلانونه عملي کوي. او بل مو هم ټیټپوړي مدیران ولوستل کوم چې
مستقیما د عملیاتي پروژه کې مدخل دي او د عملیاتي کارمندانو څارنه کوي، هغې فعالیتونه ارزوي، د هغوی پوښتنو ته ځواب ویونکي دي او راپور لوړپوړو مدیرانو ته د منځپوړو پر هماهنګۍ رسوي. بل مهم د ساحې پر اساس د مدیرانو په ډولونو باندې بحث درلودل، دا چې په مختلفو برخو کې په ټاپ منیجمنت، میډل منیجمنت او فرست لاین منیجمنت کې موږ کولی شو د یوې ادارې په مختلفو برخو کې مدیریتونه ولرو، لکه د بازار موندنې مدیریت، مالی مدیریت، بشري منابعو مدیریت، اداري مدیریتونه او همچنان ځانګړي مدیریتونه، کوم مدیریتونه چې د یوه سازمان کیفیت او کمیت طبقاتو سره او د هغې پیچلتیا او پرمختیا طبقاتو سره دغه بستونو ته یا دغه مدیریتونو ته لیوالتیا زیاتیږي، لکه د ریسرچ اینډ ډیولپمنټ مدیران، لکه د ریسرچ اینډ ډیولپمنټ مدیریت کوم سره چې د یو سازمان یا ادارې اجناس او خدمات ترقی ورکول کیږي، تجربې ورباندې ترسره کیږي او نوښت پکې رامنځته کیږي، یا هم د کنسلټنس یا مشاورینو مدیریتونه کوم چې د یو سازمان یا ادارې د فعالیتونو د لا ښه والي لپاره د مختلفو مدیرانو سره خپل نظریات او مشورې شریکوي. دا و زموږ د دوهم درس محتویات چې تاسو ته وړاندې کړل شول. د دغه درس خام مواد به تاسو ته د افغان ویاړ څیړنیز فرهنګي بنسټ د رسنیو په مټ تر تاسو ورسول شي. خپل نظریات وخت پر وخت زموږ سره شریک کړئ، موږ تعقیب کړئ. کامیابه، سرلوړي، ودانه، خوشحاله اوسئ.